داسې وینو چې زموږ د مهاجرو سره د دغه مظلومو مسلمانانو سره څومره ظلم شروع دی. د هغوی د مجبوریت څخه، د هغوی د مظلومیت څخه بعض ناوړه انسانان غلطه فایدې اخلي. څوک یې کورو تغلي، څوک یې د کور و سامان تغلي، څوک یې موټرو تغلي، څوک یې و سامانو تغلي، څوک یې و جایدادو تغلي. دا د ځان دپاره دی یو ګټه بولي. د 100 لکو سره یې په 10 لک روپۍ ځینې اخیستی دی. تاسو دا ویډیو وګورئ. د 8 لکو غوا یې په 2 لکه لا نه ځینې غوښتل. دا ته مسلماني وایي که نه؟ دا ستا د خپل مسلمان مظلوم ورور سره څومره ښه همدردي وکړه، ماشاءالله در باندې شابل سیسي ده. د دې کور والا د دې مظلوم مهاجر لوی اولاده دا ستا اولاده دي. ته دې برباد سې چې د هغه د بربادېدو فکر کوې، خپل اولاد په اباده یې. تر دې نو بېغیرته انسان سته نه چې د انسان د مجبوري څخه غلطه فایدې اخلي او ورته غل وي، ورته پټ وي. کله کله دا ویډیو موږ ووینو، په خدای حواس مو لاس راکړي چې خلکو دا خپلې غواوې را لیلاموي. د 8 لکو غواوې په پلک روپۍ هم نه ځینې اخلي. کورونه یې ونړول، په داسې قیمت یې ځینې غوښتل چې هغه دې وایي چې دا د دې ورکول خو نه دا چې ویې نړو ښه دی. ولې د الله بنده؟ خو تم ځان ته مسلمان وایه، تم ځان ته پښتون وایه، تم زموږ مسلمان ورور خو یې که نه؟ تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یې، د الله سبحانه وتعالی بنده یې که نه؟ خو رب مو یو دی، قرآن مو یو دی، نبی مو یو دی، زبان مو یو دی. د الله بنده دومره ظلم سره دی چا سره کوي، دومره د یو چا د مجبوریتو د مظلومیت څخه غلطه پیدا اخلي چې هغه شام په لاس کې راخیستي. اوس باقاعده تاسو وګورئ په دغه کم ځای اوس چې مهاجر راغلي، هلته بازارونه جوړ شوي دي، د مهاجرو شان لیلام شوي دي، هلته خرڅېږي اوس هم پر هغه باندې ګټه کوي. ډېره ښه ګټه دي جوړه، ته به هم خوشحاله یې. ما د مهاجرو څه ګټه راوړه، د هغه پیسې د خدای پاک ستا په مرضو باندې در مصرف کړي. الله جل جلاله دې په هسپتالو په ډاکټرانو باندې ستا څخه یوسي. ته څومره بې رحمه انسان یې. ته یو وخت داسې حالت نه ګمارې، ته دا فکر نه کوې چې دا حالت یو وخت پر ما را روان، ته دا فکر نه کوې چې زه به م یو وخت دا حالت ته رسېږم. ته د خدای په دې باندې نه بیرېږه که نه؟ د دغه مظلوم کور ته تا اور واچوئ، تا د 100 لکو روپیو شی په زرهاو ځینې واخلي، تا د 2 لکو روپیو شی په 1000 روپۍ ځینې واخلي، او بیا خاندې خولې د خندا ډکې کور ته را روان یې. خپلې بیبي ته دا واقعه هم بیانوي، ما خو نن دونې موقع وواله، درته بېغیرته سړی شته نه چې تا د یو مظلوم د مظلومیت څخه غلطه پیدا واخلي. دا واورئ، زموږ اسلام موږ ته دا وایي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو د بیع المستر څخه. هغه سړی چې مجبور یې، د هغه د مجبوري څخه غلطه فایده اخیستل یا د مجبوره شی رانیول، دا د الله رسول موږ منع کړي یو. منع نه مطلب د منع څه شي؟ په داسې قیمت رانیول چې شی د 100 روپۍ او ته په 1000 روپۍ ځینې اخلي. د دې څه د الله رسول موږ منع کړي. مستر څه ته وایي؟ تاسو وګورئ، مستر مجبوره کس ته وایي چې یا پوروړو په مخ اخیستي، یا د دې ځان سره نقل کېږي په بلې خوا باندې ځي، دا سامانونه د ځان سره نه سوړلی. نو دا واوره، د الله سبحانه وتعالی پر خپل مخلوق ډېر خوابدي شو، ډېر خواب. الخلق عیال الله، د الله په مخلوق کې تر ټولو بهتره سړی هغه دی چې د خدای د مخلوق سره ښېګڼه کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د مسلمان ورور څخه مشکل لري کړي، د هغه حاجت یې ورپوره کړي، د الله تبارک وتعالی وعده ده چې د قیامت په ورځ او په دنیا کې هم زه به د حاجتونو مشکلات پورته کوم. نو موږ د چا د مجبورۍ څخه غلطه پیدا دې ته ظلم وایي. الظلم ظلمات یوم القیامه، د انسان د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل دا ظلم دی. دا به د قیامت په ورځ ستا دپاره لویې تیارې وي، تورې تیارې به وي انشاءالله د خدای لپاره. ولې خو مسلمان یې، صحیح ده چې د ده شی اخې د استعمالي په بیه ځینې واخه، ورته غل کېږي، خو مه د خپلې ورېندارې د پوړنې غل خو د ځانه مه جوړوه. د بل مسلمان حق خو په دا رقم باندې مه خوره، ارزانه ځینې واخه، د خپل قیمت څخه 2 لکه ارزانه ځینې واخه د استعمال په خاطر یا بل شي. دا خو دې نه وکړه چې دا شی د 2 لکو روپیو شی دی، بس په هغه 2 لکه زه غواړم. قسم زه ستاسو وغواړم ته په 50,000 راکوې، خو دا زما انصاف نه قبلوي، دا زما مسلماني نه قبلوي چې زه تا تاواني کړم، زه د هغه په دغه قیمت درڅه غواړم. لیکن ته نور ورته غلې
هغه دکانداران دې واوري چې دغه مهاجرین پر راتېرېږي او سودا یې ځینې کوي دوی د ځان لپاره دا یو سیزن وبولي. هغه پراپرټي والا دې واوري چې نن د مځکو دپاره دا یو سیزن بولي چې مهاجر راله راسي دا مځکې پر ګرانې کړو. قسم په خدای الله پاک دا جل جلاله دغه پیسې ستا څخه په یو رقم وباسي. الله جل جلاله ان ربک لبالمرصاد، الله تا ویني، تا ته په کمین کې دي، ته د خدای نه میرېږه. داسې مځکې وې چې قیمت یې 80,000 و، نن په 3.5 لک روپۍ د دغه مهاجرو په وجه خرڅېږي. دا ستا انصاف دی؟ دا ته انصاف لرې که نه؟ د خدای دپاره دا زموږ ورونه دي، که دلته دي که هلته دي، هر چا باندې دا لازم دی چې د مؤمن مسلمان د مظلوم همدردي وکړي، خوراک ورکړه، څښاک ورکړه، ځای ور برابر کړه. تاسو وګورئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مکې معظمې ته هجرت وکړي هلته یې مؤاخات قایم کړي، مهاجر و انصار سره ورونه کړل. داسې واقعه هم راغلی ده چې یوه انصاري 2 ښځې درلودلې، ول ته خو د الله رسول زما ورور وګرځولې، یوه ښځه ورته طلاقه کړل، هغه ته ورکړل. دا خو موږ نه دي کړي، نور یې موږ زویروو، نور یې موږ زوکلوو. هغه ګاډیان والا چې په 3 لکه 4 لکه کرایه ورسره روان دي، ډېره ګټه دې وکړه، وبې وینې انشاءالله د دې نتیجه به ډېر ژر ووینې چې سبا به د ګاډۍ کلټۍ روانې د هغه 3 لکه نه 10 لکه به بیا په مصرفه یې کښېنه، د هغه ګټه ده کوه، ډېره ښه ګټه به لاسته راغلې ده، ډېر ښه چانس به لاسته راغلی. دوکاندارانو د هغه چانسونه دې کوي، بیا به انشاءالله الله سره وګوري چې خدای تبارک وتعالی د خپل بنده انتقام څنګه اخلي. یا به ستا د کور په مریضانو مصرفېږي، یا به په تا مصرفېږي، او یا به ستا په مال په هلاکېدو باندې ختمېږي. د خدای لپاره لږ رحم خو وکړي، لږ رحم خو وکړي. خو مسلمانان یو، هغه کافران چې دلته موسسې قایمې کړي دي د هغوی په اندازه رحم موږ ولاکه کړي دي، هغه خارجي خلک دي، کافر دي. دلته زما مهاجر رون ته یو شی ورکوي د یو انساني همدردي په وجه، ما ورته د مسلماني په همدردي په وجه څه کړي، کم شی موږ کړی د خدای په خاطر باندې. لږ رحم خو وکړي، دنیا ته خو مه شرموئ چې دا د مسلمانانو ورونو سره دا رقم کوي، موږ کافران یې موږ دا ورسره کوو. د الله په خاطر باندې یو تر بل سره ورحمېږي، عاجزي وکړئ.